سلام علیکم ملګرو. راځئ ملګرو زه تاسو ته دا طریقه در وښیمه چې تاسې څنګه کولی شئ یو ویډیو ټیک ټاک ته اچوئ، نو دغه ټیک ټاک لوګو تاسو ته مزاحمت کوي، دا له ویډیوګانو نه لرې کړئ. همداسې که د ټیک ټاک وي، که د هرې ویډیو لوګو وي، نو تاسو هغه لرې کولی شئ. او دا همدارنګه لکه دغه لیکنې چې په تصویرونو باندې کېږي، څنګه کولی شئ چې دا لیکنې تاسو پاکې کړئ او بیرته خپله لیکنه پرې وکړئ، خپل له ځانه لیکنه پرې وکړئ. راځئ دا طریقه زه تاسو ته په دې ډول درښیم. راځئ ملګرو، اوس به سفاري ته لاړ شئ یا ګوګل اکاونټ ته خپل. په دلته به تاسې سرچ کوئ AI. صحیح شو؟ AI واټرمارک ریموور، دا به ولیکئ واټرمارک ریموور فار ویډیوز. صحیح شو؟ فار ویډیوز. نو کله مو چې دا سرچ کړه، هغه د ماته اول سر کې هم راغی، دا سرچ شو. دې نه وروسته تاسو ته یو لینک راځي، دغه لینک باندې به تاسو دغه وکوئ. صحیح شو؟ دغه لاندې به راشي، دلته یو لینک دی، دغه اني اریسر AI واټرمارک ریموور، دغه لینک به تاسو واخلئ. صحیح شو؟ دلته چې کله ننوتلی اپلوډ ویډیو اور فوټو، دلته به تاسو خپله ویډیو اپلوډ کړئ، کوم ځای مې چې درته نښه کړه. دلته چې کله تاسو راځو اوس اپلوډ هیر، دلته به اوس خپله ویډیو اچوئ. ګالري نه به همغه ویډیو چې کومه لرئ واټرمارک لري، هغه اوس لوګو ته لرې کوئ، نو همغه یو ویډیو به انتخاب کړئ. موږ دغه یوه دانه ویډیو انتخابو. سمه ده؟ راځئ دغه ویډیو انتخابو او ډن وهو. دا ویډیو چې کله انتخاب شوه، دا اوس پروسس کیږي. دا اوس چې کله 100 شوه، 96، او دا چې کله 100 شي، نو دې بره ځای کې تاسو ته یو 2 اپشن نور دي. صحیح شو؟ هلته 2 اپشن نور کې تاسو بیا 2 شي نه چې شي تاسو نور کولی شئ وکوئ، هغه هم زه درښیم. راځو ویډیو 100 شوه، اوس دلته دغه بره 2 اپشن تاسو ګورئ، دلته به تاسو لاړ شئ. صحیح شو؟ دا به ووهئ، هغه ویډیو چې انتخاب شو هغه صحیح نه ده که نه، هغه خو اوس دې ځای کې اپلوډ شوه. خو په دغه اپشن کې اوس تاسې راځئ، دغه کې دویمه اپشن انتخابوئ، ټیک ټاک واټرمارک ریموور. او دلته به د ټیک ټاک لوګو که په دې شکل وي دا به انتخابوئ، که په هغې شکل وي هغه. زه اوس دغه انتخابوم. مثال دلته راځو ویډیو ور اچو. صحیح شو؟ هماغه ویډیو مې چې هلته انتخابه کړې وه، دلته یې هم انتخابوم. همدا ویډیو نه اوس واټرمارک ریموف کو. راځو دې ته به نو تاسو لږ چای واچوئ او چای به وڅکئ، ځکه دا لږ وخت نیسي. دغه اپشن نه دي دا درې. اول کې چې دا تاسو ټیک ټاک واټرمارک ریموور، دې کې د ټیک ټاک لوګو لرې کوئ. دویم کې امیج ویډیو آبجیکټ ریموور، په دې کې عکس یا چې شي کې کمپیوټر یا کلنګ چې شي وي هغه تاسو لرې کوئ، نو هغه په دې ځای کې لرې کېږي. امیج ټیکس ریموور دی، که تاسو همغه لیکنه کړې وي په کوم عکس باندې یا څنګه که نه، نو هغه تاسو کولی شئ چې پاک کړئ، خپله لیکنه په هلته پرېږدئ. نو راځو دا اپشن نو نه خلاص شو. اوس هغې ته کینو چې دا اوس زر خلاص شي. دا ویډیو لږ تیزومه، نو دغه د زر به خلاصه شي. او دا 100 شوه، دا لږ ما تیزه کړې، خو دا لږ وخت نیسي، لږ حوصله ورته کوئ. دغه د ویډیو ډاونلوډ شوه. اوس راځو ډاونلوډ کوو. ویډیو نو واټرمارک لرې شو، او هغه لږ اپشن چې ښکاري، د ټیک ټاک علامه چې ښکاري، هغه همغه ځای کې ما اپشن د ټیک ټاک غلط استعمال کړی ده. تاسو بل اپشن استعمال کړئ، نه هغه به وشي. اوس راځو دغه ډاونلوډ، دا ستاسې ویډیو ده او دلته به ډاونلوډ ووهئ. او دغه لاندې چې تاسو ته ښکاري په دغه ځای کې دا چې تاسو ووهئ، دا اپشن البته په آیفون هغې کې موبایلو کې دا اپشن دغه د ویډیو ستاسې دلته ډاونلوډېږي، او دغه ځای ته به تاسو ورشئ. د ویډیو دغه ستاسې ویډیو ډاونلوډ شوه، او دغه لاندې ځای به غشی به ووهئ، دلته به تاسې سیو ویډیو ووهئ چې ویډیو مو ګالري ته لاړه شي. صحیح شو؟ یو په دې طریقه ګالري ته سیویږي، او بله طریقه هم دا ده چې داسې تاسو سیو کوئ. له دې ځای نه به ووځئ، له دې سفري نه به ټول، او را به شئ فایلز ته. کله چې فایلز ته راغلی، دلته تاسو ګورئ په اول سر کې اوله ویډیو هغه هم دا اوس سیو شوې ده، او دلته چې راغلی بیا هم دا لاندې غشی ووهئ او سیو ویډیو ووهئ، ستاسې ویډیو به ګالري ته راشي. او اوس ځو ګالري کې چک کوو چې آیا دا ویډیو رښتیا هم شته او که نه. دغه ده، ګالري ته راغلو، لاندې ګورو چې ستاسې ویډیوګانې دغه ده سیف شوي دي. نو په دا طریقه تاسو کولی چې د ټیک ټاک واټرمارک هم ریموف کړئ، او لوګو هم د ویډیو نه ریموف کړئ. نه تنها ټیک ټاک، هر یو لرې کولی شئ. که ویډیو هم خوښه شوي، چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره لایک کړئ. ډېر زیات مننه.